الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. معزز ورونو، د دین د ابتدایي زده کړو په سلسله کې په دې درس کې د کسوف د لمانځه په اړه څه خبرې کوو. کسوف او خسوف دا د لمر او سپوږمۍ ترنځنیولو په اړه باندې د لمانځه طریقه ده. او کسوف که څه هم عام لفظ دی، د لمر ترنځنیولو ته هم ویل کیږي، د سپوږمۍ ترنځنیولو ته هم ویل کیږي، خو د فقه په عامه اصطلاح کې کسوف د لمر ترنځنیولو ته ویل کیږي او خسوف د سپوږمۍ ترنځنیولو ته ویل کیږي. کله چې لمر ترنځه ونیسي یا سپوږمۍ ترنځه ونیسي، څو خبرې د مؤمن مسلمان لپاره په غور زده کول پکار دي. اوله خبره دا ده چې ډېر خلک دا عقیده لري چې کله سپوږمۍ یا لمر ترنځه ونیسي، دا د عامو خلکو په ګناه باندې نیولي دي. دا خبره غلطه ده. هیڅ کله الله جل جلاله د یو کس په سزا باندې بل کس نه نیسي. دا عقیده غلطه ده چې خلک وایي سپوږمۍ په عذاب اخته ده، لمر په عذاب اخته دی، نو زموږ په ګناه یې نیولي دي. دا عقیده ساتل، دا فکر کول غلط دي. یوه خبره دا ده. دوهمه خبره دا ده چې مؤمن مسلمان کله لمر وویني یا سپوږمۍ وویني چې ترنځ نیولې ده، نو دی به خپلو اعمالو ته متوجه سي. کم بد اعمال چې په ده کې وي، د هغه څه به توبهګاره سي او دا فکر به وکړي چې دا الله جل جلاله د خپل قدرت یو نښه ماته ښکاره کړل. هغه ذات چې لمر یې پر موږ راخېژولی دی، سپوږمۍ یې پر موږ راخېژولې ده، لمر راولي، ورځ راولي، شپه راولي، هغه پر دې قادر دی چې د ټول عمر لپاره لمر پر موږ تک تور کي، سپوږمۍ تکه توره کي، ټول عمر را باندې شپه کي، دا نعمتونه ټول واخلي. هغه ذات پر دې قادر دی. اعمالو ته به انسان متوجه کیږي، صلاح او اصلاح ته به متوجه کیږي. صلاح دا چې خپل ځان صالح جوړ کړي، اصلاح دا چې د نور خلکو د اصلاح کولو لپاره به کوشش کړي. درېیمه خبره دا ده چې کله یو څوک وویني چې لمر ترنځه نیولی دی یا سپوږمۍ ترنځه نیولی، او په دې اړه باندې د دنیاوالو خبرې واوري چې په فلان تاریخ به لمر ترنځه نیسي یا به یې سپوږمۍ نیسي، دا پیشبینیانې، نو دا پیشبینیانې او یا دا د ساینسدانانو خبرې چې د لمر او د مځکې په منځ کې د یو سیارې سیب راسي، سایه یې راسي، د هغه په وجه باندې دا ترنځه رامنځته کېږي. دا شیان د منلو دي او په دې اړه به یو څوک خپله عقیده نه خرابوي. ځکه دنیا خو دارالاسباب ده. دا زموږ عقیده ده چې سپوږمۍ الله راخېژي، اما دا هم عقیده ده او دا هم د تجربې خبره ده چې سپوږمۍ لکه یو هنداره غوندې پر لمر برابره ده، نور یې منعکس دی، مځکې ته راځي، روشنایي یې مځکې ته راځي. دا خو زموږ عقیده ده چې الله جل شانه ژمی راولي، یخ راسي. ولې؟ لمر د مځکې د کرې څخه لیرې سي، په هغه لیرې برجو کې سي. او دا موږ نه وایو چې دا نو الله جل شانه ژمی راوستی، نو د لمر د لرېوالي څخه نه دی.
الله ژمی راوستی، یخني راوستل، الله جل شانه اسباب هم ورته جوړ کړل چې لمر یې راسه لرې کړي. زموږ دا عقیده ده چې دوبی راسي، دا دوبی الله راوستی، خو اسباب هم الله ورته پیدا کړي. د دنیا کارونه ټول په اسبابو دي. ورځ راله لمر راوخېږي، نو موږ دا نه وایو چې دا د لمر په راتګ سره نو ورځ نه ده راغلې، الله راوستل. الله راوستل، د لمر یې سبب سو. لمر ولوېدی، الله شپه راوستل، د لمر لوېدل یې سبب سو. الله لمر په ترنځ نیسي، سبب یې دا سایه ده. سپوږمۍ په ترنځ نیسي، یو بله سیاره یې په منځ کې راځي، دا یې سبب دی. او دا چې د ساینسدانانو خبرې دي هغه اټکل دی، یعنې دا چې یقین نه دی. دا اټکله څخه دی، دا وایي چې کله په دربینو کې وګوري چې د لمر سیاره او د فلان سیارې ترمنځ دومره واټن دی، دغه سایه په دومره کیلومتره کې روانه ده، په دومره سرعت روانه ده، ممکن دغه نیټې ته دا سایه ورسیږي، د لمر د وړانګو مخه ونیسي. اټکل دی لکه یو سړی چې وایي موټر و کابل ته رسیږي په 15 ساعته باندې، یا سهار په 6 بجې موټر روان سو، د حساب ورته وکړي، وایي 7 8 9 10 11 12، که په 15 ساعته کې رسیږي 11 بجو ته رسیږي، که په 6 ساعته کې رسیږي 12 بجو ته رسیږي. پر 6 بجې موټر روان سو، دی باره پر 12 بجې یا پر 11 بجې وایي پلانکی موټر نو اوس کابل ته رسېدلی. یا به کابل کې یو چا د تلیفون ور وکړي چې پلانکی 12 بجو ته رسیږي. هغه وایي ولې نو؟ وایي 1500 کیلومتره لار ده چې په 100 سرعت کې ولاړ شي، دا یې 15 ساعته. که په 80 سرعت کې یا په 90 سرعت کې ولاړ شي، په ساعت کې 90 کیلومتره وایي، 1500 تقسیم که پر 15 پر ساعتو باندې. و دا خو یو محاسبه ده، خو د دې احتمال شته چې هغه سړی پر لارې موټر چکر کړي، د دې احتمال شته چې هغه دې په 50 سپیډ کې ولاړ شي، د دې احتمال شته چې هغه شپه پر لارې وکړي، د دې احتمال شته چې بېرته راوګرځېږي. دا چې دا هغه کس ته ویل دي چې 12 بجو ته پلانکی سړی د رسېږي، احتمال لري چې ورسېږي، احتمال لري چې نه سره. اټکل دې ته وایي، خو یقیني علم الله ته دی. څلورمه خبره دا ده، حاصل دا ده دې خبرې چې دا د ساینسدانانو خبرې، دا اټکل دی، مه یې منئ، مه یې ردوئ. احتمال لري چې پر هغه وخت وشي، احتمال لري چې غلط شي. لکه د باران اټکلونه تاسې وینئ، کله اټکل وکړي صحیح وکړي، کله غلط. او دا خبره د دین سره هېڅ په ټکر کې نه ده چې سپوږمۍ ترنځ نیسي، دغه یې سبب دی. اخره خبره دا چې کله لمر ترنځ ونیسي، د لمر ترنځ نیولو په وخت کې هم په کار دا ده چې سړی لمونځ وکړي، او د سپوږمۍ ترنځ نیولو په وخت کې هم په کار دا ده چې سړی لمونځ وکړي. البته د لمر ترنځ نیولو پر مهال باندې به داسې کوي چې دا خلک به سره راجمع کېږي، په ګډه باندې به 2 رکعاته لمونځ په جماعت کوي، امام به لمونځ ورکوي 2 رکعاته لمونځ په جماعت باندې، لکه نور عادي لمونځونه، 1 رکوع 2 سجدې، قرأت په زوره پکښې ویل کېږي. او پاته دغه چې څو دغه د سپوږمۍ ترنځ نیولو په اړه باندې بیا خبره دا ده چې دغه به کوي، هلته به مسجد ته نه راځي. په دې خاطر باندې به مسجد ته خلک نه راځي چې شپه ده و احتمال د دې شته چې د دې څخه فتنه پیښه شي، او هر یو په خپل کور کې لمونځ قرار دغه په خپل کور کې به کوي، دعا به کوي، او مسجد ته به نه راځي. او پاته د کسوب یا د لمر د ترنځ نیولو په اړه باندې هلته لمونځ په جماعت باندې کېږي، او امام به لمونځ ورکوي. خدای یوه خبره ده چې قرأت به
په زوره کسوب کې نه وایي، مخکې ویل چې قرات به په زوره وایي، په زوره به نه وایي بلکې قرار به یې وایي، په زوره قرات به نه وایي. دغه د لمانځه طریقه ده د کسوب دپاره. او پاته د خسوب یا د سپوږمۍ ترنځ نیولو په اړه باندې په دعا کوي، قرات د لمونځ به کوي تر څو پورې چې سپوږمۍ ترنځ ایله کوي. همدا ډول لمونځ چې د کسوب د خلاص کوي هم به وروسته دعاوې کوي تر څو لمر الله جل شانه ایله کوي. دا د کسوب او خسوب د لمونځو اړونده خبره سوه. الله عز وجل دې موږ ته د عمل توفیق را نصیب کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.